السلام علیکم د خپلواک تلویزیون ټولو لیدونکو او اوریدونکو هیله ده چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري په کندهار ولایت کې د کمال خان بند پرانیستې په ویاړ د کمال خان بند ساتونکي او کمال خان بند جوړونکو لوبډلو ترمنځ 20 اوریزه لوبه ترسره شوه چې دغه لوبه د کمال خان بند جوړونکي لوبډلې په ګټه تمامه شوه او شرف الدین په 9 منډو سره د لوبې د غوره لوبغاړي په توګه وپېژندل شو. او د افغانستان کرکټ بورډ په نظر کې لري چې بله لوبه د راتلونکي جمعې د حمل د میاشتې په 20 چې د اپریل میاشتې له 9 سره برابره ده په خوست ولایت کې د کمال خان بند پراختیا پالونکي او غني بابا اوبو ساتونکي لوبډلو ترمنځ یوه شانداره 20 اوریزه لوبه ترسره کړي. نو د لوی پکتیا له ولسه هیله کیږي چې دغه لوبه په خپل ګډون سره لا شانداره او خوندوره کړي.